دویم کار په روژه کې هغه د قرآن کریم دغې تلاوت کول دي. دا دویم کار دی. سلفو طریقه دا وه چې کله مو رمضان داخل شو که نو هغوی به ټول کارونه پرېښودل او قرآن ته متوجه شو چې هذا شهر القرآن، دا خو د قرآن میاشت ده او د قرآن سره ډېر غټ مناسبت هم دی. انا انزلنه فی لیلة القدر، الله چې دا قرآن په دې میاشت رمضان کې نازل کړی په دې وجه نازل کړی چې دې سره تعلق دی. نبی صلی الله علیه وسلم هغه فاطمه رضی الله عنها ته چې په آخره کې صحیح مسلم کې حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د خپلې لور فاطمې کور ته لاړو نو نبی صلی الله علیه وسلم هغې ته به فاطمه راپاڅېدله او ښکل به یې کړ خپل پلار، بیا به د لاس ونیو او کې به یې نه و. او کله به چې فاطمه راله د نبي صلی الله علیه وسلم کور ته نو نبي صلی الله علیه وسلم به ورپاڅېده، مرحبا به یې ورته ویې، خپله لور به یې خپل کړه، بیا به یې د لاس ونیوله او ځان سه به یې کېنوله په کټ کې. کله چې وایي نبي صلی الله علیه وسلم وفات کېده او آخري عمر یې دی، بیمار دی، نو هغه پروت و په کټ کې نو نشو راپورته کېدلی. فاطمه چې کله راننوته کور ته نو ټولې بیبیانې ناستې دي، ټولې اوس آخري مرحلات دي که نه، ټولې بیبیانې ناستې تېر چاپېره. فاطمه رضی الله عنها هغه راننوتله، چې راننوتله نبي صلی الله علیه وسلم چې پرې نظر ولګېد ویل مرحبا بابنتي، زما لور ته مرحبا یي، مرحبا. فاطمه راله نو چونکې نبي صلی الله علیه وسلم نه نشي راپاڅېدلی نو فاطمه پې راښکته شوه، هغه پې راښکته شو، نبي صلی الله علیه وسلم په تندي باندې خپل کړ او بیا نبی صلی الله علیه وسلم ورته پټ په غوږ کې خبره وکړه. چې خبره یې ورته وکړه نو وایي سخت یې وژړل، فبکت بکاء شدیدا، سخت یې وژړل. بیا یې دوباره ورته بله خبره وکړه نو بیا یې وخندل. عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما داسې غم نه و لیدلی چې سمدس پسې داسې زر خوشحالي راغلي سوا له دې نه چې یو دم یې وژړل او بیا یو دم وخندل. بیا چې کله نبي صلی الله علیه وسلم هغه دغه ځینه پاڅېد نو وایي ما فاطمې ته ویله، عایشه فرمایي چې ما ته به دا خبره کې تا ته پیغمبر څه ویله؟ ویل ما ته ویل چې نه زه د پیغمبر راز نشم خورولی. کله چې نبي صلی الله علیه وسلم وفات شو نو بیا دې ما تپوس وکړو چې ما ته به خامخا حل وی زما په تا حق دی، زه ستا مور یم. نو هغې راته ویل چې اوس چېرته یم؟ زه چې کله رالم ما نبي صلی الله علیه وسلم هغه ته راښکته شوم نو ما ته یې ویل چې لورې زه ستاسو نه رخصتېدو والی یم، زما خیال دا دی چې زه رخصتېدو والی یم، زما او ستاسو جدایي راتلو واله ده. وجه دا ده چې جبریل به نور کله چې راته نو په رمضان کې به یو ځل ما ته قرآن ختموو او دې پېره راته دوه ځل ختم کړو، دوه ځلې راته ختم کړو. نو دا خیال مې دا دی چې زه ستاسو نه رخصتېږم. خو لورې اتق الله واصبري، ورې د الله نه ویرېږه او صبر به کوې ورې. او زه ډېر ښه کس یم چې مخکې ستاسو نه ځم هلته ستاسو انتظار به کوم. وایي ما ډېر وژړل. بیا راته وایي دویم خبره دا وکړه چې زموږ په خاندان کې به اول نمبر زما څه چې میلاویږي نو هغه به ته ما څه میلاویږي، مانه په ما پسې به زر ته وفات کېږي. نو بېرته خوشحاله شوم چې خیر دی جدایي خو دا خو څه لږ وخته پورې ده، ډېره نه ده. دغه حدیث ته معلومیږي چې ګوره جبریل علیه الصلاة والسلام به د نبي صلی الله علیه وسلم سره معارضه د قرآن کوله. په هر رمضان کې یو ځل، په دغه رمضان دوه ځله ورسره معارضه وکړه، دوه ځله یې ورته ختم کړو. لهذا په رمضان کې د قرآن کریم تلاوتونه، قرآن کریم په درسونو کې ډېر شرکت کوئ، ځان لږ تنګ کړئ دې ته، د خپل الله خبرې واورئ، ښایسته خوږې خوږې او ښایسته ښایسته خبرې دي. زمونږ الله ډېر خوږ دی، دا خبرې هم ډېرې خوږې دي. او زړه کې لار کوي، خو زمونږ د زړونو لږ ګنده شان طریقه دا لږ صفا شو نو ډېر خوند به کوي، دا ډېر اثر کوي. خو زمونږ زړونه سخت شوي، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجارة، ګډې په شان ته سخت شوي دي، نو اثر پکې نه کوي. یو کار دا وکړي په رمضان کې چې د قرآن تلاوت، د قرآن درسونه په دې کې شرکت کوي. الحمدلله دا علاقې په دې باندې مشهورې دي، د الله فضل کرم سره. د دې علاقو خصوصیت هغه دا دی چې په هر مسجد کې د قرآن درس کېږي، هر مسجد کې د قرآن درس کوي، چې کوم ځای م خوښ دی هلته ځئ، خو قرآن مه پرېږدئ. ورئ دریم کار هغه هم دا وکئ، ډېره هم ضروري، چې په دې رمضان کې دا زموږ الله امتحان علي، امتحان دی زموږ چې دا ولږه ما باندې راشي، په تا باندې راشي، چې دا موږ سره لږ احساس وشي چې دا غریبوالی هم څه شی دی، غربت هم څه ته وایي، په دې غریبانانو هم څه تکلیف تېرېږي. موږ ته د غریب درد نه دی معلوم، د غریب تنده ولږه ما تنده معلوم،
دغه د پیزار او د کپړې درد ماته نه دی معلوم. لږ په دې رمضان کې به د هغې احساس موږ سره پیدا شي. موږ خو د هغه د باچا د ښځو په شان ته طبیعت ګرځېدلی. باچا ښځو هغې ته چا ویل خلک چې کوم دی وږي دي ویل او روټۍ نشته و دغه نشته خوراک نشته ویل ولې ویل دوکانونه ترې ډک نه دي ویل دا دې خوري که نه دا دوکانونه ترې ډک. اوس د باچا ښځې دې نه خبر نه وي چې دا دوکان کې چې کوم وریجې پرتې دي دا هم که په پیسو خرڅېږي. خلکو ته ویل چې دا دې خوري که د دوکانونه ډک نه دي. موږ د باچا د ښځو په شانته مثال دی. موږ د غریب د احساس څه خبر یو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سړی مؤمن نه دی چې کوم سړی شپه تېره کړي او په ګاونډ کې ګاونډي وږې شپه تېره کړي. لږ د دې غریبانانو خیال په دې کې ساتئ. روژه ماته هغه غریبانانو مسکینانو له دیو له ورکوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې روژه ماته چا له واخیسته نو ده ته د هغې عمره ثواب میلاویږي. نو مانا یو سړی دی 10 کسانو له روژه ماتې والي افطار پروګرام ولې وکړي دې سړي ته د 11 روژو ثواب میلاو شي. یو خپل او د 10 د هغو څومره عظیم ثواب. او لږ خیال هم وکړو زمانو هغه خبرې مخکې موږ ذکر کړې وې. هغه خبرې تاسو نه دي یا د پرې اخباراتو کې تاسو لیدلي نه دي پرې سوشل میډیا باندې تاسو لیدلي نه دي چې ډېر خلک زموږ پرې پاکستان کې او په دې علاقو کې او په نورو ملکونو مسلمانانو کې شته دی. دا هغه کونډې واقعه تاسو نه یاده چې هغې شکایت پیش کړی و چې ماسوتن خو خلک د تراویح نه راووتو هغه خلک د تراویح نه راووتو او موږ لا اوس هم روژه نه ماته کړې. موږ اوس هم روژه نه ماته کړې. موږ ناست یو روژه ماتې په انتظار باندې. داسې خلک خو هم شته دي په دې عالم کې. هغې ته هم لږ فکر وکوئ. غریب خلک ډېر زیات دی زما ورور لږ درد پیدا کړي ځان سره. دغه سړي واقعه ما ته راپیدېږي. موږ څه خدای احساس نشته دی چې یو کس په خپله واقع بیانوله چې زمونږ یو کس و هغه چې کله به سوالګری راته نو هغه له به یې خامخا څه ورکول. ما ورته چې دا ولې ویل چې په ما باندې دا تېره شوې ده. ویل ما چې څنګه تېره شوې ویل چې زه روان وم خپل کار له او سیکل باندې سورم په ښار کې او په دې کې یو سړی ناست دی او ماشوم ورسره ورسره دی ماشوم او ښه غټ ماشوم دی وړوکی هم نه ډېر دا ورسره دی انتهایي سخت تبې نیولی دی. خو دا سړی دومره غریب دی چې دا خلکو ته وایي چې تاسو د الله دپاره د الله د رضا دپاره زما د زوی خرابېږي او مړ کېږي دا لږ هسپتال ته ما سره ویسئ یا له پیسې راکوي کوي او یا چېرته ګاډی راله وکړي چې دا زه هسپتال ته ویسم. خو هر سړی سوالګرو تنګ کړی دی نو هر سړي به دې ځان خلاصوو چې زه رالم زه په سیکل سورم خو دې سړي برداشت ونه کړلی شو. ده زما د سیکل لا پیا ونیوله او ما ته په ژړا شو. ما ته چې زه ته سوال کوم چې یا له ګاډی وکړه او یا د ماشوم زما چې کوم دی مړ کېږي نو پیسې راکړه چې زه هسپتال ته ورسوم. نو زما هم دغه خیال و چې سوالګري هم دغه شان د مکار غوندې خلک دی مکرونه ډېر زیات کوي. ما دغه لاس ته خپل سیکل له پیا نه د دې تولې نه د هغې نه مې درې کړه په زوره باندې او په مخه ترې لاړم. خو چې کله ما خپله ډیوټي ختمه کړله او زه بېرته راتلم او په هغه ځای باندې هغه سړی ناست دی او د خپل ماشوم دپاره د کفن چانده کوي. د خپل ماشوم دپاره د کفن چانده کوي. نو ما پیسې هغه له ورکړلې خو ډېر شرمېدلی وم هغې ته ډېر شرمېدلی وم چې زه دا واله دا پیسې اوس په دې باندې د خپل زوی کفن ته وکړم او خپله پته مې ورته ورکړله. خو هغه هم ډېر غیرتي سړی چې څه ورځې بعد ما ته راغی او ورې ما ته وټکه او راووتم زه او زما لاس یې ښکل کړه او ما ته یې ویل چې ستا احسان به زه چېرته هېر نه کړم. حالدار چې ما هغه سره احسان دومره نه و کړی. ما خو هغه سره صرف د کفن مدد کړی او ما ور ماشوم نه وړی. زما لاس یې ښکل کړه ما ته ویل چې څه به ستا احسان چېرته هېر نه کړم. تا ما سره تعاون کړی دی او ما سره ټیم کې پیسې نه وي جب ته یې لاس له چې ما ستا پیسې راوړي دا بېرته واپس واله. زما ورور غریب خلک هم شته دی. لږ خیال کوئ لږ فکر کوئ لږ پرې خپل ګاونډ کې لږ سوچ کوئ لږ پرې خپل علاقه کې پرې وطن کې سوچ وکړئ چې چېرته غریب خو وږی دی چېرته هغه سړی خو پاتې نه دی چې هغه د پیاز سره روژه ماتوي هغه سړی خو پاتې نه چې هغه د ساګو سره روژه ماتوي ما ته 5 شپږ قسمه خوراکونه پراته وي. داسې خلک خو نشته. نو یو دا کار وکړي چې د غریب خیال وساتئ په دې کې انشاءالله په دې کې ډېر خیر دی. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما.
په هغه خلکو رحم وکئ چې کوم په ځمکه کې دی هغه ذات په تاسو رحم وکړي چې کوم په اسمان کې دی په دې خلکو رحم وکړي الله په تاسو باندې رحم وکړي ان شاء الله تعالی باقي کوم فضائل دي کوم احکام د روژې دي باندې د جمعه کې بیان کو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر